دا کار ماته پرېږده په خښتو خو دې مال ملا ماته کړه ګران کار د ماته پرې خسان کار د ځان له اخیستې ولې ته خوښې مې لوخانې کله وې دا راته پرېږده کله وې هغه راته پرېږده یو کار کوه نو ته اوړې راوړې دا کار کوه ځه ورک شه مړه دا خو نه راوچتېږي دی درته ویم چې نه شي نو د ما نه ته باره خبره کې مشوره کېږي ولې خاندې دا دیکه ډېره ښکلې وایه هلکه دا ور کولاو که هلکه درته ویم دا ور کولاو که دا ور کولاو که ور کولاو که ور کولاو که که نه نو سترګې زما د یار ښایسته دي سترګې زما د یار ښایسته دي زار شمه چې الوون الوون باڼه پې ټول ختلي دي نه حاجي صاحب علیکم وعلیکم سلام بچي څنګه حاجي د وړو یو تروړه راکړه ولې نه بچي پیسې راکړه که نه نو دا خو 550 روپۍ دي بچي نو د حاجي مې دا راکړو په دې باندې دا په دې خو نه کېږي بچي اوس پیدا مخکې موټر وې ومه لږ دې خو ودرېږه که نه مړه ما ویلې چې ته ځان د 2 1 start السلام علیکم خان لالا وعلیکم سلام بچي خان لالا هغه وړوکی هلک راغلی و او تا ورته وي په 600 روپۍ تروړه د نو دونه ظلم مه کوه د ځان نه قانون سازي مه کوه که یا نه بچي اوس په دې باندې هلکه خان لالا السلام علیکم دا څنګه چل دی تاسې کوم دی د ځان نه دې ریډونه لګولي دي کشر هلک رالو هغه ته چې دی وي په 500 نه د په 600 ده نو بله اوس خو چې کوم دی مونږ په 500 وړې ده ستا خدای بي خو باسه اوس د هغې خبرې مه کوه د 500 او بیا راځه اوس نه دا دونه السلام علیکم خان لالا وعلیکم سلام لږ په قلار راځه داسې کار دی کوم شی به مې اوس قابو ماته کړې وه داسې کار دی چاقو دی وه راځه السلام علیکم خان لالا وعلیکم سلام خان لالا هغه وړوکی هلک راغلی تا ورته وي په 600 روپۍ تروړه ده او موږ زمونږ په 500 وړې ده ما دې خو دې ویم چې داسې ازړې ما مسکا کړله داجي السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه تا دا څه ټیم کو اوړه دې څه کړه وړه کم دي وړه به وایي داجي السلام علیکم وعلیکم السلام پینډاو دا ته دونه ایثار ولې شوې اوړه دې څه کړه وړه به وایي وړه د غریبانو وړه به وایي خاورې به خورو داجي سلام علیکم وعلیکم السلام هلکه پینډاو تا اوسه پورې وړه رانه وړه ګلکاران به څه خوري وړه کم دي وړه د اغستو نه وتې دي وړه نشته خاورې به خورو ولې د اغستون د دې په 600 وي او ما دې په 200 وي نو وویلې څه که ته ورغلې تا دې ما ته څه پته لګي نور درته بس نه ویم تا به برباد کا پوندې ته جوړا داسې کار وکړه هلکانو راپاسې دلته تاسو سره مې کار دی ماشاءالله ته دې خو د خیره په وړو پسې وې او راډیو د ځان سره ډکره وریجې زما پکې څوک یې ګوتې وې ګوره د حاجي ګوره ډاکټر وروجي نه خورم ګوره ولې ته د خان زوی چې ته ډاکټر وریجې نه په خورې ده به زه پلمدین هوټل کې چاولې وخورم ته داسې تکړه زما راغلی اشنا دی هغه اشنا دی داسې کار وکړه که نه د خدای تعالی اقربه ته چې ما سهار ولېږلي 500 روپۍ مې له درکړي او ما دې ته وړه راوړه نو دا 500 به یو څه جان راقرض کړی نشانه به دې هغه به راغلی دغه ټایم کې چا کار او تا ولې نه راقرض کوو دا باسې ګپې ما سره کم دی خبره واوره په 2.5 روپۍ ته وړه شو دا به څوک راوړي نشي دا باسې ګپې قسم دا دی. باسې ګپي دا رښتیا دي راپاسې لکه دلته تاسو سره مې کار دی ها ماشاءالله ماشاءالله ته دې په وړو پسې د خیر راډیو د ځان سره ډکره وریجې کنه کې نه بوتله واو ته وګوره د حاجي ډاکټر زما وروجي نه کار خورم ګوره ته ډکه وریجې نه وړې